زمونږ لسم کلاس دی دا صحیح دی ټیک شو هغه دا زموږ سره دغه پروجیکټ دی صحیح ده دا به دې نه دا به دې لرګي ها څه او به ته بیا دلته کې راوړې بیا به چیک کړو اوس دلته کې وګوره دا مونږ ان کړو که نه د ډسپلی نه دلته کې ان کړو دا وې لوکل ایریا مونږ ان کړو دا به اپلای کړو اوکې وي ټیک شو ښه اوس مونږ خبره به څه کې روانه وه زمونږ خبره په ډسپلی کې سپورټ دی کې نه فریم پیار په دې کې روانه وه که نه دی خو وګوره د هغې دپاره شارټکټ چې دی هغه F8 دی ښه ځان ته واچوئ دوه بس ټیک شوه فریم پیار او سپرنډل دا مونږ کړو که نه دا مونږ په F8 کې باندې ډایرکټ راتلی هم شو ځکه دا اهم ځای دی نو ځکه یې ورته شارټکټ ورکړی مونږ به دې کې خبره کړو مومنټونه یې پېژندلي چې ټو مومنټ او دا او شیر او دا او اکزیل فورس دا مونږ پېژندلي وو ټارشن پکې څه شی دی اوس نو ما دلته کې یو ډایګرام ورکړی دی چې ټارشن زموږ سره په کالم کې څنګه وي په پوینټ باندې څنګه وي دا جاینټ نه دی صحیح ده که نه چې په دې باندې زموږ سره دا ټارشن څنګه وي نو ما په دې ډایګرام کې خو دلته کې راوستی دی او داسې چل به وکړو چې دا به په دې دلته به یې راولو نو ټارشن به راولو اپلای به وکړو اوکې په دلته کې وګوره مونږ ته یې څه وښو ټارشن یې راته وښو په دې زه رایټ کلیک کړم که نه دا به دې جاین ان او جاین ان دی په دې ان او په هغې ان راته ښیي صحیح ده که نه شو میکسیمم ویلیو به مونږ ته ښیي دلته کې چې مونږ مارک وکړو که نه په دې ځای کې دا میکسیمم دی دلته مونږ ته لیکلی دی -33 او دلته کې زموږ څه دی 91 دا څه دی ټارشن دی دا اکزیل فورس دی صحیح ده او دا لوډ دی درېونه خبرې دلته کې وکړئ که مونږ وایو چې نه مونږ یې په خپله باندې معلومو نو بس کرال کوئ خو مونږ خو میکسیمم ګورو نو نه میکسیمم نو هغه چې مونږ وګورو نو د ډایرکټ ښایي صحیح ده دا زموږ سره څه دی ټارشن دی په ډیټ کې ښه په لایو کې بیا داسې دی په اس ډي ایل کې بیا داسې دی ارتکویک کې بیا داسې دی ټیک شوه که نه دا زموږ سره څه ویلیو مونږ ته وښوه ټارشن په ډسپلی کې فورس کې فریم امپیر کې دا یې مونږ ته څه وښوه ټارشن دلته کې څه لیکلی دی فیل ډایګرام صحیح لیکلی دا خبره ما دلته کې کړې یې فیل ډایګرام مونږ ورته وایو ته نه مونږ ته څه وښیه شو ویلیو 8 کنټرولینګ سټیشن آن ډایګرام اپلای که ته نه نو فیل ته هم نښه ده او ویلیو ورسره هم راغلي نو فیل نه به نښه لرګم ټیک ده اوس دا خو ډېر زیات ویلیوز دي که نه نو مونږ وایو چې یاره دا خو په دې کې صحیح سټډي کېږي هم نه دلته کې به زه راشم دا سکیلینګ یې لیکلی دی سکیلینګ دلته ما سکیلینګ لیکلی دی دلته کې به دا اپلای کړم په دې کې دی دومره دی دا 6 په ځای به څه کړم 3 به یې کړم اپلای به صحیح ده که نه دا به زه 1 کړم او اپلای به یې کړم صحیح ده دغه سکیلینګ یې کته به رکېږي او صحیح ده که نه خو دی دلته کې اټومیټک صحیح دی خو مونږ دی به څه کې کتل پکار دي بیا مونږ به راشو دلته ویو ته به لاړ شو صحیح ده که نه دلته مونږ کو په ای باندې مونږ ته وښیه